بیا هم ښه راغلاست دوستانو. احمدشاهي لوبغالي کې قرار لرم. دلته په زیاته اندازه باندې تماشچیان راغلي دي د دغه غیږ نیونې د سیالۍ څخه لیدنه کوي. زه هم په دغه نن خپرونه کې چې یو ځانګړې خپرونه ده کلیواله لوبه غیږ نیونه په دې کې خاص او خاص دغه سپین ږیرو پسې ګرځم چې دوی ولې سپورټ نه دی کړی او اکثرو بیا کړی ډېر وخت سپورټ کړي. دلته راځم یا دلته کښېنم زه د دې کښېنم. حاجي صاحب اجازه راکړئ. ته به خپل لنګوټه راته وتړې د خیره وه دا دوستانو هغه څوک دي چې زیات وخت یې کېږي د ډېر عمر خاوندان دي خو بیا هم هغه شوق او مینه ورسره ده د ورزش ته چې راځي او دلته د ورزش او د سپورټ څخه لیدنه کوي. سلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام الله ښه یاست؟ څنګه په خیر جوړ یو څه نوم دې راته وایي صاحب؟ نوم یې حاجي شیرین. حاجي شیرین. ښه حاجي صاحب محترم څنګه راغلی دلته؟ دا میلې دپاره راغی لا غېږ دپاره. ښه دا راته ووایه حاجي کاکا چې خپله دې سپورټ کړی که نه؟ کم کړی دی زیات مو نه دی کړی. ښه لکه څنګه؟ دغه غېږ شوق مو درلود. په کوم ځای کې؟ په دا سارا کې د دې دا ښار طرف. خپله د کوم ځای اوسېدونکی؟ په خپله د پنجوایي د ولسوالۍ هم صلوات د کلي. اوس د کوم ځای هغه ځای سره راغلي؟ اوس هم د صلوات سره راغلی. ډېر ښه ډېر اعلی. ښه حاجي صاحب تقریبا څو کاله عمر لري؟ یاره یو شپېته کاله عمر به لرم. یو شپېته ماشاءالله. اوس هم اطرافو خلک چې دي دغه هوا چې ده دغه فضا چې ده سمه ده نو دا خلک ټول عمر تندرست دي. هلته مې یو حاجي صاحب ولیدي تقریبا د یو څلوېښت یا څلوېښتو کالو و مګر دا رقم و چې هغه په ساده اصطلاح پول یې کار خلاص و. ښه حاجي صاحب ښه دا راته ستا سره بیا وروسته مرکه کوم. ښه حاجي کاکا دغه د کشروالي حالت خو په ټولو راغلی دي په هر انسان باندې. ستاسې په وخت کې چې تاسې هغه وخت کشران واست هغه وخت کې ستاسې په منطقه کې کومه لوبه ډېره دود وه؟ موږ په منطقه کې دا غېږبازي وه هغه د توپ لنډې ګن و خصی و دغه درې خو ډېر مروج و که نه یا به غېږ وه یا به هم ټوپلنډه وه او یا به هم خصی و. په دې درو سرو کې د کوم یو ډېر خوښ و؟ بس دغه غېږ مې ډېره خوښه وه. خصی دې زده دی؟ دوی و خصی مې زده دی او ټوپلنډې ګن مې زده دی. هغه د ټوپلنډې دا اوس ښه خوند کوي دا اوس په کرکټ موږ په دغه موږ نه پوهېږو 9 ساعت په تېرېږي. او چې اوس د کرکټ په ځای ټوپلنډه وایي څنګه خوند کوي؟ بله ورځ مو وکړي بولکه څه راکللو پر هغه انځرګي باندې به داسې موټر ورکاټ کړي هغه ښه فضا وه ښه هوا وه هلته مو ټوپلنډه وه. ډېر ښه ډېر اعلی. بیا هم هغه د سپورټ شوق در سره دی هغه مینه در سره ده. بلکل بلکل. حاجي کاکا کله چې اوس دلته دغه ځوانان وینې دی غېږ باسي هغه خپل د ځوانۍ یو مرحله نه در په یادېږي چې الحمدلله د دې شکر موږ نشو ادا کولی. مخکې به دا خلک مایوسه وه بېرېدل به د کړپ د کړو په څه اوس خو دا خلکو زړونه د ګورو دا ډاډه دي ګوره ته ورته ګوره داسې ونې مخلوق ما بل وخت نه دی لیدلی. ښه د ځوانۍ جذبه دې څنګه و چې کله ځوان وي؟ بس په الله تا ته جویس دا ډېره مننه کوم حاجي کاکا ستا بغل ملګري ته ورځم صحیح دی؟ نو زه هم ځانه کرا روان یم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ یاست؟ بخیر خیر. ژوندی اوسئ. تا مخکې یو خبره د حاجي صاحب په باره کې وکړه تا ول څنګه و؟ ما حاجي صاحب اوس لا هم تکړه دی دوې کوروالی لري یوه دریم هم ورکوم. ښه ډېر ښه. مولوي صاحب بیا زما انډیوال دی. د ده په خبره کې ته څه وایې؟ ورسره موافق یې؟ بلکل. ډېر ښه ډېر اعلی. ښه نو په تا څه سوي دي؟ په ما هېڅ نه دي. دا راته ووایه حاجي صاحب تقریبا څو کاله عمر لري؟ یاره 45 شاوخوا ده نو 45 نو حاجي صاحب اوس هم در باندې تکړه دی؟ حاجي صاحب خو نو ډېره باندې تکړه دی نو خو دا ولې؟ زه دومره نه کوم دی درې ښیي. یا دغه علت راته وایي دا ولې؟ حاجي صاحب وایي تقریبا د شپېته یو شپېته کالو یم. دا خو بیا داسې دي زما او د حاجي صاحب په مابینځ کې بیا دا فرق دی پر موږ دا انقلاب راغلی موږ په جهاد لاس پورې کړي
بیا په جهاد کې خوښ شو زخمیان شو بیا پسې بندیان شو بیا ملا او پښې ورسره ټکر شو هغه حالات بدل سره نو موږ دغه واده دوم کول دریم کول دا دغه څوک چې هغه ښه په صحت صحتمند کرا خپل کور ناسي پر موږ دا شل کلن د کفارو حکومت راغلی موږ د هغو په مقابله کې ودرېدلو خپلې ځوانۍ مې قربان کړې خپل بشرونه مې سره نیمه کړه نو بیا د دومې او د درېیمې د دې خواهش نه لرو په دې خوشحاله یو چې الحمدلله امارت راغلی اسلام برقرار شو بیا نن دا د خدای تعالی موږ ته دونه موقع راکړه چې دا ټول مسلمانان د بېلابېلو قومو د بېلابېلو ولایتو د بېلابېلو حلقو دا سره راجمع دي نن یې دا د په خوشحالي سره نه دا شته چې فلانی مړ دی نه دا شته چې فلاني دپاره مین پټ دی نه هغه مشکلاتونه ټول الله پاک حل کړه نو په دې باندې موږ خوشحال یو نور د دویمې او د درېیمې او د دا بس هغه کوم هجرتونه چې مو کړي کوم سختۍ مو ګاللې د هغه د خدای تعالی اجر درکړي ځکه په دې دنیا د هغه اجر غوښتل خو نشه نه دي باید د آخرت اجر یې سړی وغواړي خپله دې چې ډېرې ذوقسۍ ټوپلنډکه غېږ خپل خدای وم په کوچنیوالي مې د غېږې سره مینه درلوده د هغه سبات کې مې سبقان شروع کړو بیا کاري شوم پر 18 کاله پر 22 کاله باندې بیا پسې مولوي شولم بیا مې نور ته درس کوي په 100 شاګردان لرم بیا دا و چې د کفر نظام راغلی په هغه کې بیا په جهاد کې ولاړ شو بیا زخمیان شو بیا د کابل په چرخه زندان شو بیا هغه مشکلات حل شو اوس موږ خپل سر سره لاس چې اوس نو په ټولو شیانو کې دغه ملي چې دي د ټولو شیانو کې بیا چې ډېر مینه لرو هغه د غېږ سره لرو ډېره مننه کوم حاجي صاحب ژوندی اوسې یو حاجي صاحب ته لا ورځم دلته یا ما حاجي صاحب پیدا کړي سلام علیکم حاجي کاکا وعلیکم السلام ښه یاست په خیر یاست خیریت ژوندی اوسې نوم دی حاجي کاکا ملهم پهلوان ماشاءالله پهلواني دې کړې ان شاء الله ورحمت څومره وخت تقریبا 12 کاله 12 کاله خو تقریبا 22 کاله کېږي چې سره جلا کې زموږ دا راته وایي چې څنګه وې هغه وخت کې په پهلوانۍ کې غښتلی وې نه وې غښتلی څنګه وې داسې غېږې په ټول وخت کې زموږ نه په یادېږي چې په میډیا کې اعلانونه ورته کوي یو سړی په 2 ورځې دې نشي ګزارولی حتی موږ چې غېږې ایستو یا غزار یا هغه غزار تقریبا 2 3 4 در خپله وسه پورې هر سړی ایستو وي اوس دې یو جذبه نه راپورته کوي چې ورسم دا یو خو ونیسم د مځکې ووم اوس هم یقینا چې د خپل سپینې ژیړه خپل مولوي صاحب ته وویل ما چې دا سپینه ژیړه مې پښه کړې ولی دغه دوه چې غېږ نه سره ایستلی یوه ته زه ورکړلم نه پاتېدلم ډېر نو څنګه احساس کوي حاجي کاکا چې ګورې دغه خلک راغلي دي او دلته غېږ ایستل کېږي خپله څه فکر کوې څه احساس کوې الحمدلله دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی د ټول افغانستان د ځوان د سپین ږیري د لوی او د کوچني ډېر د افتخار ځای دی و نړۍ ته دا افتخار موږ ورکولی سو چې الحمدلله تاسو د کندهار سټیډیم ووینئ چې رسنۍ خپله په دې کې فکر وکړي چې دا د افغانستان خلک یو موټی یو نظام یو قوي هیواد دی ستاسې په وخت کې چې ته چې کله غېږ ایستله دغونه خلک وو داسې منظم داسې یو ځای ورته جوړ سوی و که نه داسې ځای نه و جوړ سوی تقریبا موږ په بولده کې داسې شالدار میلې دغه ونیول هر کله زموږ میله دونه شالدار و تقریبا 20 کاله زما داسې میله په یاده چې موږ په افغانستان کې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې موږ کړې ده ان شاء الله الرحمن ډېره مننه حاجي کاکا بیخي او د غېږ سره ډېره علاقه لرو د افغانستان ټول مشران ته موږ هرکلی لبیک وایو خدای دې موږ ته ژوندي لري خدای دې موږ ته د شکر وس توان راکړي مننه جوړ اوسه خیر اوسه بیا هم ښه راغلاست دوستانو دا پهلوانان دي
او کله چې زه دوی ته ګورم ماشاءالله داسې غټ غټ بدنونه دي په خپل ځان مې نیت باید سي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ یاست؟ راوله څنګه بخیر ته ژوندی اوسئ جوړ اوسئ. نوم دی علي خان پهلوان. علي خان پهلوان. څنګه ده سیالي څنګه روان ده پهلواني څنګه روانه ده اوس؟ الحمدلله اوس خو ډېر ښه خوند کوي اسلامي امارت راغلی ډېر ښه خوند کوي امن دی ښه میله پر مخ تګ روانه دون انسانان هېڅ چې د دونه نه راټول سوي چې اسلامي امارت راغلی دا خلک ګرده ځله راټول ښه خوند کوي عزم برابر دی نظم برابر دی هر څه ښه خوند کوي. څومره وخت کېږي چې دغه د غېږ سیالي مخ ته وړې؟ 14 کاله مې که 14 کاله مې اوس کېږي په 14 کاله کې انشاءالله اول نمبر چا نه دی رسولی. ډېره ډېر په کومو کومو ځایونو کې د غېږې ایستلي دي؟ په هرات کې مې ایستلي دي په زابل کې مې ایستلي دي په فراه کې مې ایستلي دي خصوصا په کندهار ولایت کې مې ایستلي دي. نن څنګه احساس کوې څنګه فکر کوې نن خو الحمدلله ډېر خوشحاله یم. غېږ دې ایستلې ده په کندهار کې اوس په دغه اوسني ټورنمنټ کې؟ څنګه سول نتیجه څنګه سول؟ برابر سول ځلنه. اوس بله غېږ هم لرئ؟ د خدایرام پهلوان سره غېږ بس. نو ستاسو د لا بریا په هیله مننه کوم. ژوندی اوسئ. الله دې راوړي. هم ښه راغلاست دوستانو دلته د غېږ لوبې دي او دلته هم د یو غېږباز یو پهلوان سره ولاړ. سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ یاست؟ وخت شکر. ژوندی اوسئ. نوم دی خدایرام پهلوان. خدایرام پهلوان استاد څنګه دی سیالۍ څنګه روانې دي؟ سیالۍ ډېر ښایسته سیالۍ روانې ډېرې ښه سیالۍ روانې دي زما. څومره وخت بعد دغسې ځای ته تاسې راغله چې دلته ګورو په زرهاو خلک تاسې ته ګوري دغه ارمان مو څه وخت څخه درلودی او دغه فکر مو کوئ چې وخت به تاسې دغه ځای ته راسئ؟ دا ارمان موږ درلودی خو موږ داسې لوبې نورې هم ترسره کړي دي داسې لوبې موږ زیاتې ترسره کړي دي حتی په سپین بولدک کې او د هرات ولایت کې داسې لوبې موږ ترسره کړي په زرهاو نه په لکاو خلک موږ ته تماشې له راغلي دي خو بیا هم د اسلامي امارت په دغه کې موږ داسې لوبه دا د نن اوله لوبه ده. غېږ دې وایستل که نه؟ غېږ مو وایستل. څنګه سول؟ بس دروازه خو ملا سره گزار کړي نه مساوي دروازه ده. ډېر ښه. مقابل نفر څنګه احساسوې؟ فکر کوې چې گزار به کې؟ انشاءالله خدای ته امید سته انشاءالله وګزار. ډېره مننه. جوړ اوسئ. الله دې وساتي. بیا هم په خیر راست دوستانو دا چې محلي لوبې دلته شروع شوي دي او موږ ډېر درانه مېلمانه د خپله ځان سره لرو. محترم حماسي صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله اوسئ. حماسي صاحب محترم څنګه ارزوئ دغه اوسنۍ لوبه دغه اوسنۍ د غېږ سیالۍ چې روانه ده ستاسو په نظر څنګه ده؟ نو دما خو یو ور خو تاسو ټلویزیون ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دما په ژوند کې اول وار ده چې زه یو داسې مجلس ته راځم ځکه 20 کاله اشغال د وجې نه موږ نسو کولی. اوس مې ضعیف صاحب ته ویلي ملګرو ته مې ویلي چې ډېر وخت نه بعد افغانان بغیر د دې نه چې څوک کې ته څوک یو کم ځای نه راغلی د مجلس ته راغلي نو الحمدلله بیخي ډېر خوشحاله یم او ډېر زیات خوند یې راکړی بیخي داسې. ډېر ښه ډېره ښه. خپله دې ورزش کړی سپورټ دې کړی؟ ولې نه اوس هم زه چې کابل کې یم دا اوس واورې وي چې د واورو نه مخکې مو والیبال کاوه ورسره جوړه مې ده ملګري ټول موږ مولسبان علما ملګري والیبال کوو شوق مې ده ورسره دا هر چا خپل شوق ده موږ د والیبال سره شوق. ډېر ښه ډېره ښه. دا د ماشومتوب یا د کوچنیوالي دوره خو په ټولو باندې راغلې ده
په هغه وخت کې کوم سپورت سره ډېر شوق درلودل او ستاسې په ماحول کې یا په هغه ټولنه کې کوم سپورت ډېر مروج او ډېر رواج چې خلکو هغه ترسره کول که سړی کلیوالې لوبې وې که نه داسې که سړی په لوبو باندې بحث وکړي زه خپله یعنې خپله کتابخانه کې داسې یو کتاب لرم چې په 400 لوبو بحث کوي په 400 دا وړه خبر نه دا لوبې بعضې داسې وي چې زه مجبور یم ووایم بعضې داسې وي چې د علماو سره د تعلیمي خلکو سره مناسب وي بعضې فرق لري نو زموږ د مدارسو د علماو لوبه اکثره چې ولا د والیبال لوبه مدارسو کې هم کېږي طالبان علما یې هم کوي تقریبا د ابتدا نه مې د دې لوبې سره کرکټ سره به هم کله دغه وه کوله مو کله کله خو ډېر دماغ جوړه د والیبال سره اکثریت دغه د سابقه خلکو سره چې ډېر عمر ولري د دې سره چې مخامخ کېږم نو دوی زیاتره وایي چې موږ په هغه وخت کې هغه ټوپ لنډه کوله که نه هغه توپ چې په لرګي باندې وي او یا هم خوسۍ دې زده دی نو خوسۍ خو داسې ده زموږ د افغانانو ملي لوبې دي بعضې نو هغه سره خو هر افغان باید بلد وي غېږه او یا توپ ډنډه یا خوسۍ دا خو د هر افغان هغه ملي لوبه ده دې سره خو به یو وارې بلد وي خامخا بلدتیا لري و هغه هم کړی ده خو خو بیخي ملي لوبه ده تقریبا ډیره زیاته مننه کوم مسئول محترم دا چې تاسو دلته راغلي یاست ورزشکاران ستاسو د لیدو څخه ډیره زیاته انرژي اخلي بیا هم ښه راغلاست او کندهار ته په خیر راغلاست نو انشاءالله کندهار ورزشکاران چې تاسو ویني ډیره زیاته انرژي اخلي او په ډیر غټ زړه باندې به نور خپل ورزش ته دوام ورکوي ډیره زیاته مننه الله مو ژوندی اوسئ ښه راغلاست دوستانو د کندهار د سپورت او بدني روزنې رئیس محترم لبیب صاحب را سره دی سلام علیکم لبیب صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جوړ بخیر خوشاله اوسئ ژوندی اوسئ لبیب صاحب محترم دغه سیالۍ په اړوند یو څه معلومات راکړئ دغه سیالۍ نن درېیمه موږ نیولې ولې د ټول افغانستان په سطح د شدې ته موږ 4 موټر ګاټه 50 دانې لونګۍ او یا جوړه کالي نور د اولمپیک لپاره نور انعامات موږ په نظر کې نیولې و خو هغه اوس هغه لوبې خپل پای ته ورسېدلې او په دې کې مثلا کوم موټر ګاټان چې و هغه پهلوانانو خو نو غټله بیا مو عام خاص اعلان وکړي چې هر څوک میدان ته راشوسي دغه څلور غیږ وباسي سره غزار کې خپل سرغزار کې مرتګر هغه ترکو نو نابلد پهلوانان د میدانونو سره شواسول اته سره شواسو چې غیږ وېستلې پاتو کې څلور غزار کړه څلور ته هغه نامونه اوس امر سکلان ورکو هغه چې داسې هیڅ نومونه شان نه درلودي داسې پهلوانان امر سکلان دغه پهلوانان یوازې د کندهار او د نور ولایتو پهلوانان هم اشتراک کړي دا د ټول افغانستان په سطح راغلي او حتی د پاکستان د بلوچستان د لسم ډیر پهلوانان راغلي و چې دغه غیږ نه وېستي داسې راته ویل چې د نور ورزشونو لپاره څه پلان لري ان شاء الله روان وخت کې سبا بیا زموږ د 15 ولایتو د وزن برداري مقابله هم دلیدي د ټول افغانستان په سطح د 12 ټیمانو لیګ د فوټبال هغه هم دلیل نه و چې د روزي پورې به شروع کی خدای کول نور پلان خو د نور ولایتونو د پاره نه لري چې ورزشکاران نور ولایتونو ته واسو یا نور ولایتونو را دعوت کړي فلال موږ ډیر پلان درو چې د اکثره لوبې چې کم دي هغه وکندهار ته راوړو ولې د کندهار امنیت تاسویل دي چې الحمدلله نن درې مو څومره دنیا راغلی و او څومره شایسته امنیت ساتل شو چې حتی د یو ماشوم په ځم نه د کېږي حتی څوک گزار شوی نه دي حتی څوک په تکلیف راغلی نه دي تاسو په څوک نه لیدلی چې په ځمت سوي نو ډیر ښه د امن زیدي د کندهار سمور ټول دنیا ته د امن اعلان کو په وار چې موږ د داسې یو چا سره مخامخ سوي په تیر وختونو کې یو یادونه دغه و چې موږ بودیجه نه لرو په دغه نننۍ سیالیو کې ستاسو سره د کومې خوا څخه همکاري وسوله او دغه بودیجه د کومې خوا وه ډېر ښایسته پوښتنه وکړه یقینا بودیجه خو چې هغو لا نه درلوده موږ خو بیخي نه لرو حتی موږ د اوس پورې خپلې تنخواوې هم نه لرو خو په دې کې موږ داسې ورونه شته لکه دلته اوس پر انجینر صاحب سره یو مېلمه راغلی و هغه 2 لکه افغانۍ اعلان کړي وې موږ دغه موټر ګاټان پرانیولي وه مثلا بل زموږ وزیر راغلی و د کډوال چارو وزیر و هغه لکه افغانۍ اعلان کړي وې بس په هغه سره موږ دغه اجازې ورکوو
نور به داسې بودیجه نه لرو موږ محلي لوبې نورې هم لرو لکه خوسۍ دي یا هم ټوپ لنډه د هغه دپاره یو پلان لري که نه ډېره ښایسته پوښتنه وکړه دا خو زموږ د پلار د نیکه لوبې دي دا موږ ټول راژوندي کوو توپ لنډه ده خوسۍ دي اینډه ده دا ګرد په آینده وخت کې راژوندي کوو او خپل رسمي کلبونه ورکوو دې ته ډېره زیاته مننه محترم جزاک الله اسم یو جانه مننه دوستانو زموږ د دې ونې ځانګړې خپرونه تر بیا ماښامنان ته اجازه راکړئ د الله په امان ښه وخت